بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه. محترم دوستانو، تاسو په درانه خدمت کې یم. که تاسو لومړی ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست، مهرباني وکړئ د همدې ویډیو لاندې سبسکرایب کړئ، مستره بټن چې تاسو ته معلومیږي هغې باندې کلیک وکړئ او په څنګ کې د زنګ یا بیل په نشان هم کلیک وکړئ. د دې پیدا به دا چې زه چې هر کله تاسو ته نوې ویډیو اپلوډ کوم هغه به تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې ډېر ژر دررسیږي. نو راځو نن ورځ د کمپیوټر درس شروع کړو. د کمپیوټر په ننني درس کې موږ د کمپیوټر د کنټرول پینل په یو اپلیټ دی ډیوایس منیجر په نامه باندې چې په هغې کې تاسو ته معلومات درکول غواړم. را به شئ سټارټ مینو ته. کله چې سټارټ مینو ته راغئ، په سټارټ مینو باندې به کلیک وکړئ او را به شئ کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې یو اپلیټ موجود دی چې هغه د څه په نامه یادېږي؟ د ډیوایس منیجر په نامه باندې یادېږي. تاسو به د کمپیوټر ډیوایس منیجر ته لاړ شئ. ډیوایس منیجر موږ سره کوم اپلیټ دی؟ دغه یو دی. چې په دغې باندې به کلیک وکړئ. په دې کې موږ سره لومړنی کمانډ موږ سره موجود دی، هغه د څه په نامه دی؟ ډسپلی اډاپټر. ډسپلی اډاپټر څه معنا ده؟ که موږ غواړو چې موږ د خپل کمپیوټر ډسپلی چې دغه ډیسیبل کړو، یعنې زموږ په کمپیوټر کې یو کس راځي همیشه دپاره ویډیوګانې ګوري او زموږ وخت خرابوي او موږ نه غواړو چې یو کس زموږ په کمپیوټر کې ویډیوز وګوري، نو باید تاسو په د خپل کمپیوټر ډسپلی ورته ډیسیبل کړئ. نو هغه به بیا نشي کولی تاسو په کمپیوټر کې ویډیو وګوري او هغه ته به ویډیو یوازې اواز به ورته اورېدلی کېږي او ډسپلی به نه معلومیږي. تاسو کولی شئ چې هغه ورته ډیسیبل کړئ. نو څنګه به یې ډیسیبل کوو؟ را به شئ په دغه ډسپلی اډاپټر باندې به ډبل کلیک وکړئ او را به شئ موبایل انټل او په دغه باندې به رایټ کلیک وکړئ. دلته به ډیسیبل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو دغه ډیسیبل کړو نو تاسو بیا به را به شئ په یس باندې به کلیک وکړئ. یس باندې به کلیک وکړئ. نو د دې سره به ستاسو د کمپیوټر هغه ډسپلی څنګه شي؟ ډیسیبل به شي. نو ستاسو په کمپیوټر کې چې کله څوک ویډیو چلانوي هغه ډسپلی به نه ورکوي، هغه به همیشه دپاره به ډیسیبل وي. او که تاسو بیرته هغه انیبل کول غواړئ، د ویکټور نشان چې معلومیږي په دغه ویکټور باندې به بیرته به رایټ کلیک به پرې وکړئ. د ډیسیبل په ځای باندې به دلته انیبل باندې کلیک وکړئ. انیبل کمانډ دغه کمانډ کله چې موږ په انیبل باندې کلیک وکړو نو ستاسو د کمپیوټر ډیسیبل حالت څخه به بیرته د انیبل حالت ته به وځي. ورپسې بل کمانډ دلته موږ سره موجود دی، هغه دغه په نامه باندې دی ډي وي ډي سی ډي رام ډرایو. د دغه کمانډ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې د خپل کمپیوټر سی ډي یا ډي وي ډي رام هغه غیر فعاله کړئ او هغه ډیسیبل کړئ. مثلا یو کس راځي همیشه دپاره ستاسو په کمپیوټر کې سی ډي اچوي، ډي وي ډي پکې اچوي، د هغې سره ستاسو د کمپیوټر سی ډي رام یا ډي وي ډي رام هم خرابېږي. تاسو کولی شئ چې هغه په یو کس باندې په اسانۍ سره بند کړئ او هغه کس به نشي کولی چې ستاسو په کمپیوټر کې سی ډي یا ډي وي ډي رایټ کړي او یا یې ریډ کړي. نو تاسو کولی شئ چې هغه په هم ډیسیبل کړئ. نو که زه تاسو ته وښایم په دې برخه کې د کمپیوټر هغه سی ډي رام، نو موږ سره وزل دغه سی ډي رام موږ سره موجود دی. دغه موږ غواړو د دې ځای نه هایډ هم کړو او بیا چې یو کس راځي ستاسو د کمپیوټر په سی ډي رام کې سی ډي اچوي، هغه به هېڅکله نه اوچتوي او نه به یې ریډ کوي او رایټ کوي. نو دغې د غیر فعالولو دپاره به تاسو به هماغه ډیوایس منیجر ته ولاړ شئ. کله چې مو ډیوایس منیجر ته لاړئ، په ډیوایس منیجر کې به سی ډي یا ډي وي ډي باندې دلته رایټ کلیک وکړئ. زه به تاسو ته دا لږ زوم کړم. صحیح شو؟ ښه، دغه سی ډي یا ډي وي ډي سی ډي رام دغه باندې به رایټ کلیک ډبل کلیک به په دې باندې وکړئ. کله مو چې په دې باندې ډبل کلیک وکړو، د ټي ډبل اس ټي په دغې باندې به رایټ کلیک وکړئ. دغه مخکني کمانډ په شان د ډیسیبل باندې به دلته بیا کلیک وکړئ. وبخئ، ښه څه شوې؟ ښه، دا به زه لږ دغه ډیسیبل باندې به دلته تاسو بیا کلیک وکړئ. کله مو چې په ډیسیبل باندې کلیک وکړو او بیا به یس باندې کلیک وکړئ، نو د دې سره به ستاسو د کمپیوټر سی ډي رام هغه هم هایډ شي. که اوس تاسو لاړ شئ د خپل کمپیوټر سی ډي رام دلته وګورئ، نو هغه سی ډي رام موږ سره دې برخه کې هایډ شوی دی او نه معلومیږي. نو یو کس د دې نه وروسته نشي کولی ستاسو په کمپیوټر کې سی ډي یا ډي وي ډي استعمال کړي او هغه پکې یوز کړي. که تاسو یو چاته ووایئ چې زموږ په کمپیوټر کې دغه مام یوز کوه، نو شاید ستاسو نه خفه شي. نو په دې خاطر چې تاسو نه یو څوک خفه هم نه شي او ستاسو کمپیوټر سی ډي رام یا ډي وي ډي رام هم خراب نه شي، نو باید تاسو پرې دغه کمانډ اپلای کړئ. هغه به پرې نه پوهېږي ځکه چې وایي به ستاسو د کمپیوټر سی ډي رام خراب دی، ځکه دغه سی ډي نه اوچتئ. حل دا چې تاسو به پرې هغه ډیسیبل کړی وي. بیرته بیا پرې څنګه انیبل کوئ؟ نو دغه ټي ډبل اس ټي باندې به رایټ کلیک به پرې وکړئ په دې باندې او دلته به د ډیسیبل په ځای انیبل لیکلی،
نو تاسو برابر شي په انیبل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په انیبل باندې کلیک وکړو نو تاسو د کمپیوټر سی ډي رام یا ډي وي ډي رام به بیرته به خپل نارمل حالت ته راشي او عادي حالت ته به راشي. تاسو که اوس دلته وګورئ په دې برخه کې نو تاسو په کمپیوټر کې سی ډي وي ډي یا سی ډي رام بیرته راغلی دی. نو محترمو دوستانو که دا ویډیو مو خوښه شوې مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ سره یو ځای شئ. اوس یو څو ثانیې وروسته به د کمپیوټر په سکرین باندې زموږ د چینل نورې ویډیوګانې راښکاره کېږي. ورسره به د کمپیوټر یو نشان هم راځي. تاسو کمپیوټر په نشان باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو تاسو به همیشه دپاره زموږ سره مل یاست او زموږ نورې ګټورې ویډیوګانې چې موږ نشروو تاسو ته به ډېر ژر دررسېږي. محترمو دوستانو تر بیا چې زه تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.